ورو سوال کړی دی او دا ډېر ناشنا سوال دی او ډېر فایدهمند دی ځکه چې د میراث سره تعلق ساتي او د میراث د علم او د فرایضو د علم ګران علم دی خو چې الله یې چاته آسان کړي. د میراث باره کې ډېر قیمتي او ډېر ناشنا سوال شوی دی، نو چې څومره هم زنانه دي او څومره هم نارینه دي دا بیان لازمي اوري د میراث په باره کې دی. ورو سوال کړی دی او دا ډېر ناشنا سوال دی او ډېر فایدهمند دی ځکه چې د میراث سره تعلق ساتي او د میراث د علم او د فرایضو د علم ګران علم دی خو چې الله یې چاته آسان کړي. او کله سړی هسې ځان له ناستې سوچ وکړي که نه چې الله وله په دین باندې څه نه څه پوه ورکړي، سړی شکر د الله ادا کړي چې په دې دومره خلکو کې الله بعض خلک غوره کړي د دې دپاره چې هغوی ته علم وښیي، هغوی ته دین وښیي. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، دا د لویې برخې خاوند چې د هغه په نصیب باندې شي. هر سړي ته الله ګوره دین پوهه نه ورکوي، بعضو خلکو له الله دین پوهه ورکوي او بیا د هر سړي نه الله د دین کار نه لري. بعضو خلکو ته الله د دین پوهه هم ورکوي او دین کار ته یې ویلي. نو دا ورور وایي چې زما دوه وروڼه مړه شوي وو په یو حادثه کې، هغه حادثه داسې چې د چا د طرف نه مې دیوال راولېدلی دی په غلطۍ سره او دا ځوانان هلکان وو، ودونه یې نه وو او زما پلار هم د هغوی سره په هغه حادثه کې نو دوی خو په ځي باندې مړه شو او پلار پسې 8 ګنټې بعد مړ شوی، 3 ونه مړه شو. د دې 3 ونو دیت ما ته میلاو شوی دی، دیت د دې 3 ونو ما سره دی. سوال وس دا دی چې زما دغه 2 وروڼه چې مړه وو د دوی میراث به څوک کوي؟ یو ځکه چې پلار خو 8 ګنټې بعد مړلی، مسله دا ده. او دویم سوال دا دی چې دا 3 دیتونه د دې 2 وروڼو د پلار دا به موږ څنګه تقسیمو؟ او چې ستاسو علم کې وي چې زمونږ د دې نیا زمونږ شتي ژوندۍ ده، زمونږ مور ژوندۍ ده او موږ 2 وروڼه یو او 15 خویندې. اوس مسله حل کوي. دا بعض وایي چې دا علم کول داسې آسان دي او یاره دې کې نور څه نه وي، دا رومیال ښه برابر که ښه کړه کې اسري که او یا ښه ښکلی پټکی پیدا کړو په کرسۍ کښېنه او شروع وکړه. علم قرباني غواړي، ټیم غواړي او ځکه هغه کس چې هغه کلونه په علم کې لګولي، مال یې لګولی، ځواني یې لګولي، د علماو سره ناست او هغه چې سرسري 2 خبرې ورته یادي وو. نن سبا د افسوس خبر ده چې موږ په خلط کې واقع یو. څنګه خلط کوو؟ یعنې هر سورګیري ته شاګل وایو او چې هر سړی په منبر ناست دی دا مولوي صاحب دی. اوس عوام خو په دې نه پوهېږي که نه. زه اوس ګوره لکه دا مسله خو ډېره علمي مسله ده، ته عوامو له یو عام کس راوله چې ګیره یې ښه مزېداره په تبلیغ کې راګرځېدلی او بیان ډېر د جذبې سره کوي، او بل طرف ته یو علمي شخصیت راوله دروند چې سم جوور علم ورسره وي او هغه علمي مسلې بیانوي. د دې عوامو د اولنۍ خوښ ته له دوی مې نه دی خوښ. او د عوام مولا چا ته به وایي؟ اولني ته کوي دویم ته؟ دا چې د سپیکر نه ګړزا ډېره وباسي، یاره خو منې به یې وایي. ښه هغه چې د مدرسې مخه پرېږده په شام نه دی تللی خو ولې؟ ځکه چې خبرې وکړي بیا خصوصا چې داسې خبرې وکړي چې د عوامو د خواهشاتو سره برابر وي. لکه اوس یو سړی دی په زړه کې یو مسله پرته ده خو بیانولی نه شي ځکه چې چا بیان کړې نه ده. یو مولوي صاحب یو ذکر پیدا کړو، هغه هم دقه خبره کوي کوم چې ده په دې زړه کې الله د ده ټول ایمان اوس په دې مولوي صاحب دی. ولې؟ د ده د زړه خبره وکړه. که ته ورته ډېر دلایل پیش کړي چې دا مولا نه دی، دی نه پوهي نه. نو یو خو موږ دلته خطا شوي یو چې عام سړي او په عالم کې فرق نشي کولی، بیا موږ په عالم او عالم کې فرق نشو کولی. نو دا عقل استعمال کوي، دا زړه استعمال کوي چې کله درته څوک خبرې کوي نو دا ښه په توجه سره واوره چې دا سړی ما ته څه وایي، دی ما په کوم طرف بوځي، د ده سره پوهه شتي او که نه. دا خو الله موږ ته یعنې ډاکټرانو کې موږ څنګه فرق کوو؟ داسې نور ډېر
یعنی هغه شخصیات چې دنیوي علم سره تعلق لري موږ پکې فرق کوو چې دا داسې دا داسې دوه ټماټر پراته ټماټر موږ څنګه ګورو اړو دا د کمې ورځې دي او دا ننني دي او که دا پروني دي او شنه دي او که کلک بینډۍ نه کړس وباسو ماتې کړو بیخ دغه بینډو ټول ویسته چې ورشي هغه نیمې ماتې پرتې دا موږ ګورو چې د دین مسله راشي بیا موږ تحقیق نه کوو چې دا بیانونکی څوک دی د کوم ځای نه علم کړی دی د څه ښیي خلکو ته نو علم ګران کار دی الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي خو صرف په امین سره صرف په امین سره که علم ملاوی دی نو موږ به سهار نه ماښامه پورې امین کوو خو علم محنت غواړي راځو یو ورور دې مسلې له تاسو خو پوه شوئ په سوال کنه دا سوال ما ته څوک بیا ویلی شي پلار 8 घंटे بعد مړ دی او د درېونو دیت ما سره دی اولنی مسله میراث د دې دوو هلکانو کوم چې د پلار نه 8 घंटे مخکې مړه دي دا قانون یاد ساتي چې کله وارث ژوندی او هغه کس مړ شي د چا نه چې میراث لري نو د ده په میراث کې برخه ده او پلار د دوی څه مړو کې ژوندی و ژوندی د ده د دوه وروڼه چې کوم دي درته موږ وایو ستا د دوه وروڼه کوم چې مړه دي د دوی میراث به مور او پلار ته پاتې کېږي ځکه چې مور او پلار خو شتي که نه پلار اگر که 8 घंटे بعد مړلی خو و او مور یې شتي نو مور ته به شپږمه حصه میلاویږي باقي به پلار ته میلاویږي هغه دیت چې کوم دی مور ته شپږمه حصه الله قرآن کې وایي ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد مور پلار دواړو ته به شپږمه حصه میلاویږي که چېرته د دې مړي بچي فإن لم يكن له ولد او که چېرته د ده بچي نه وي وورثه ابواه او صرف مور پلار یې د ده فلأمه الثلث نو بیا به مور ته درېیمه حصه میلاویږي او باقي به چا ته پاتې شي هغه به پلار ته پاتې شي پوه شوې په دې مسله کنه دا دوه هلکان چې مړه دي د دوی په دنیا کې څوک دي مور او پلار دي او وروڼه او خویندې هم دي وروڼه او خویندو ته څه نه میلاویږي ولې ورته نه میلاویږي ځکه چې پلار ژوندی دی نو مور ته درېیمه حصه میلاو شوه بچي نشته بچي نشته نو د دې وروڼو د لاسه که دا وروڼه یې نه وی مور ته یې درېیمه وه خو چې وروڼه دي نو مور ته شپږمه میلاو شو باقي چا ته پاتې شوه پلار ته دا مسله خو حل شو ورسېدی پکې نه د دغه دوو هلکانو میراث ټول د چا دی د مور او پلار دی د مور پکې سمه برخه ده شپږمه باقي پلار ته پاتې شو هغې نه بعد پلار هم مړ شو اوس دا ټول مال والا چې کوم پلار ته میلاو شوی دی سره د هغه د دیته او دا په دې باقي باندې تقسیم کا نو باقي څوک دي وایي مور یې ده یعنې د ده نیا ژوندی ده نو مور ته به یې شپږمه حصه میلاویږي ولې شپږمه ځکه چې بچي شتي ښځې ته به یې اتمه حصه میلاویږي ځکه چې دی زما مور ژوندی ده ښځې ته به یې اتمه حصه میلاویږي ولې اتمه ځکه چې بچي شتي که بچي نه بیا څلورمه وه او باقي چې کوم مال دی دا په دې دوو هلکانو 15 خویندو باندې به تقسیم شي للذکر مثل حظ الانثیین جنۍ د دوو برخو امره یوه برخه د هلک ده یعنې جنۍ ته یوه برخه د جنۍ چې ده د هغې امره دوه هلک ده عفوا داسې للذکر مثل حظ الانثیین یا داسې ووایه د دوو خویندو برخه دا د یو هلک راسي اوس هم پته نه تاسو پوه شوي او که نه به خو مسله دا ده او که چېرته دغه کس موږ سره مخامخ میلاو شي نو مخامخ به یې پېښه پوه کړو دا بیان د شیخ عباسان اسحاق سواتي صاحب د میراث باره کې دغه بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله